واورې ښه د قرآن چې څوک بېعزتي کوي څه به انجامي او آیا د دې قرآن بېعزتي څوک کولی شي که نه دا ختمولی شي که نه. السلام علیکم ملګرو. قرآن شریف هیڅوک هم نشي ختمولی. قرآن شریف په خپله ختمېږي نه، خو خو نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. نو اختر صاحب د ښایسته بیان کړی دا بیان واورئ، کمنټ کوه ته ماشاءالله ولیکئ، راځئ او یوټیوب کې ملګرو سره شي. د مامون رشید باچا دور کې یو دهري کس هغه په څه باندې مسلمان شو؟ واورئ ښه، مامون رشید باچا یو ډېر لوی باچا تیر شوی دی. د هغه په دور کې به هغه سټیج لګو، سټیج و د دنیا خلک به راتللو، علماو دپاره به سټیج و، هر یو عالم به یو موضوع به وله ورکړه، په هر یو موضوع باندې به ډېر ښایسته بیانونه کوله. یو کس پکې ناست دی او چټۍ راولېږله باچا له. واورئ ښه، دا قرآن نه دی، دا قرآن د چا هغه پلار هم د دې یو حرف هم نشي ختمولی. ښه، دا به الله په خپله ختموي، په خپله به دا الفاظ چوتوي قیامت ته نږدې، دا تو ټکي به چوت کي او په دننه په جوماتونو کې به صرف تشې پاڼې پرتي. ښه، دا د چا هغه پلار هم نشي ختمولی. واورئ ښه، نو مامون رشید باچا په خپل تخت باندې ناست دی، د دنیا علماو سره ناست دي. یو چټۍ راله چې جنابو یو کس راغلی دی اجنبي او مسافر راغلی او هغه وایي چې ماله د بیان موقع راکوي او موضوع د قرآن، یعنی په قرآن باندې به زه خبرې اترې کوم. مامون رشید باچا وایي صحیح ده، دغه کس رالی که نه او یو ښایسته خطبې وي، خو د نبي علیه الصلاة والسلام رسالت بیان نه کو، یعنی غیر مسلم و، خو په قرآن داسې دلایل داسې خبرې اترې وکړې که نه الله چې دا علما یې حیران کړه، دا علما یې حیران کړه، حیران. باچا وایي دا سړی ماله راولي شابه شابه دله زه یو لوی صدارت وله ورکوم، سرداري وله ورکوم، یو عهده ګورنري وله ورکوم. د الله بنده دا هیره ده، هیره د به قرآن کم باس وکړو. خو چې کله وله هغه کسې راوستو که نه مامون رشید باچا د بیان نه پسې کله راوست مامون رشید باچا ته مخې ته کېنو که نه، مامون رشید باچا ورته وایي جنابو وزه تاله ډېره لویه کرسۍ در کوم، خوښه دې ده؟ هغه ورته وایي نه نه ما نه واوړئ، ما نه واوړئ. چې ډېرې تنګ کړو هغه ورته وایي باچا زه مسلمان نه یم زما یو څو خبرې دي چې هغه کله ختم شي زه بیا اسلام راوړم، څو خبرې دي بس چې کله ختم شي په خپله به زه ایمان راوړم ستا خواله به راشم. اخو لاړلې کال پس بیا دغه سټیج سجاو شو، دغه باچا د دنیا علما راغوښتل، غټ سټیج دی، بیانونه پکې کېږي. بیا یو چټۍ راله باچا له، جناب یو اجنبي راغلی او هغه موقع غواړي چې بیان وکړي، تقریر وکړي په دې سټیج باندې. مامون رشید باچا وایي صحیح ده، هغه چې کله راللی کال پکې تېر شوی هغوی خو داسې ونه پېژندو، خطبې وي او د نبي علیه السلام رسالت بیان کړو، یعنی دغه ټایم کې مسلمان شوی و. ښه، دا ولې مسلمان شو؟ مسلمان شوی چې کله خطبه وي او داسې بیان یې وکړو که نه په قرآن باندې هغه موضوع مړه چې دا خلک موږ چې وایو سم خلک یې وجړه کول، د دنیا وړه کوله، دغه شان بیان یې وکړو دلایلو باندې، علماو ټول ومنو. مامون رشید باچا وایي دا هغه کس نه دی، هغه پر اوس کنې خپل وزراوت وایي او که نه شابه وي سړی راولې دی خو مسلمان نه و، دغه تېر شوي خطبه کې نبي اسلام رسالت نه و بیان کړی، اوس یې بیان کړو مسلمان شوی دی، لکه سړی راورسوئ. چې کله رالی که نه هغه ورته قصه بیانوي. مامون رشید باچا ورته وایي جناب څنګه ته مسلمان شوې؟ هغه ورته قصه بیانوي. باچا و زه ډېر ښایسته لیکونکی یم، یعنی زما خط ډیر مشهور دی په پوره هغه ځای کې چې کومه پوره حساب کتاب په پوره ملک کې زما خط ډیر مشهور دی، ډیر ښایسته خط زه لیکم. ما وی چې د قرآن کې الله فرمایي چې ما د قرآن حفاظت په خپله اخیستی دی که نه، یعنی زه به د قرآن حفاظت په خپله کوم. نو د انجیل او تورات او زبور دا هم د الله کتابونه دي، د دې ولې الله ذمهواري نه اخیستې، د قرآن ذمهواري اخیستې. نو ما د دې آیت مطابق امتحان اخیستو. څنګه امتحان ما اخیستو؟ ما وایي تورات ډېر په ښایسته انداز ولیکو، ډېر په ښایسته نقش و نگار مې پرې وکړو او په ښایسته خط مې ولیکو او لاړم د یهودیانو چې کوم ځای دلته لاړم. هغې له مې ورکړو جناب چې زه یو ښایسته لیکونکی یم او ستاسو دا کتاب ما په ډېر موده کې ولیکو، ما له انعام راکړي دا تاسو وګورئ پاس یې کوئ. و چې کله هغه وله مونږ ورکړو چې هغوی کله وکتو خو ماشاءالله خو ما په دغې تورات کې ښه رد و بدل کړی، مخکې وروسته مخکې وروسته د ځان نه مې پکې خبرې اترې لیکلې وي. خو چې کله هغه یهودیانو وکتو واله نو دومره ښایسته کتاب ښې وکتو خو پوه پې نه شو. ښه صحیح نه، ښې وکتو، ښې لټ پلټ کو، ما له دنیا پیسې راکړې چې الله چې ستا د قدر الله وکړي چې دومره عزت زموږ کتاب له دې راکړو. په غلطیانو پوه نه شو، ما وایي چې دا خو د خره بچي دي او ډېر بیکاره خلک دي. بیا زه رالم عیسایانو له، عیسایانو کتاب انجیل مې ډېر په ښایسته انداز ولیکو، هلته لاړم هغې له مې ورکړو جناب دا ستاسو انجیل دی، په هغې کې مې هم ډېر رد و بدل کړو. چې کله مې وله ورکړو که نه اوس هغې هم چې وکتو خو ډېر ښایسته خو دی خو دنیا پیسې راله راکړې.
ما وی ورګه اوس قران لیکما څنګه الله ما خو یې چې بده دې کتابونه لازم ورنه دا غسته بالکل نه دا غسته خو ورګه چې الله وې زه دې قران حفاظت کوم چې دې حفاظت دا څنګه کوي ما وې قران مې ولیکو سیدا او غټ غټ غلطیاں یې پکې ونه کړې زبر او زیر او خو دې خلګي غلطي لګي غلطیاں یې پکې دا شو کړې کنه او ویلاړم جمعات ته چې قران مې دا غینم خسته ولیکو خسته نقشګار مې په کو چې جمعات ته لاړم جناب ابيګر رحمت الله دې الله بخو چني ناسو نو ویلاړم سو طالبان واړه ناسو او مولوی صاحب سره ناشته مولوی صاحب له اور کو قران چې مولوی صاحب ستاسو قران مې ډېر په خسته انداز لیکلې دي اګو سره لرا کوي راکې مولوی صاحب خو سیده ودرېګا ډېر خسته ماشاءالله مولوی صاحب یو وړو کې طالب وړو کې ماشوم حافظ هغه قرآن ورکو ته وګوره یاره هغه د سیاړو کتوي او ماشاءالله ډېر خسته دي نو پدې کې خلک شي غلطی ستانه شوی دی یار به واړو نو پدې کې خدا غلطی نه پدې کې غوتا وړي غټه غلطیاں کړي وي ټول لا پاسه دلواله مې سمې والم ټکوله مې مولوی صاحب چوخي د زمون په کتاب پس خندا کړي دا موتی نه لک صبر وکي زما به کې غرض دی مولوی صاحب ته ټول خبره وکړه چې عیسایان به پوی نشو يهوديان به پوی نشو بس هغه دین هغه داوی دینونه ما پرې خودل ما یو څوک په خپل کتاب پوج د باغ دین اختیاروم خو چې کله اسلام لراله مګنام او قران لراله قران ما وکړو کنه الله او یو ورکی معصوم پکې غلطیاں راويستي کنه نو بالکل اے ربا ته د دې کلام حفاظت کې الله ته د دې کلام حفاظت کې نو دا غینه په سو کو مولوی صاحب د میو جناب کلمه راته وایي چې مسلمانې ګما نو اے خلکو دا قران نه دا ستاسو پلارم نشي ختموله سمره سيزي وي سيزي ستاسو پلارم دا قران نشي ختموله د دې حفاظت الله غسته دي خو جناب مسلمانانو زما استاد کمزوري د وجنه دا کیږي ها چرته مسلمان مو خو چرته د يهوديانو عیسایانو کتابونه سيزو یاره خدا دا خنزیران را لګي زمو کتابونه خدا ولې دا موته کمزور شویو کومه موته ټیو چکنه یقین په الله کو دی برپیږي خو جناب خبر مې دا چې دی قران حفاظت الله په خپل کړي الله دې دا خلک الله تباہ او برباد کی چې کم لاسون د قران د سيزلو اسباب ګرځي الله یې زموږ د مسلمان ټول حفاظت کوي جناب قران ته دې حفاظت الله په خپل کوي نو هغه کس شو بیا مسلمان شوراله اما مرشد بادشاہ ول ډېر غټ پروتوکول وغیرہ وکړ نو جناب قران نه چې څوک ورته نزدیکیږي کنه عزت پول الله ورکه الله لزم د قران سره محبت پیدا کی زموږ د بچو د زنانو خپلو الله لزم کورونو کې حافظان علما پیدا کی زموږ دغه